السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن په ډېره جالبه ویډیو کې حاضر شوم. حتما یې سره وګورئ. د ناسا فضا څېړونکي ادارې ساینسدانانو په فضا کې یو ډول اواز د ماشینونو په واسطه کشف کړی چې دغه اواز لکه څوک چې جاړي زګیری کوي ویر کوي. ساینسدانانو دغه اواز د ډاروونکي لکه بیخي چې حقیقت کې دا اواز په رښتیا هم ډېر ویرونکی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه اواز په اړه 1400 کاله مخکې فرمایلي دي. لومړی راسره دغه اواز واورئ. دغه اواز د ناسا فضا څېړونکي ادارې په واسطه کشف شوی دی. خو مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې دغه اواز په اړه فرمایلي دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته د الله تعالی د ملاقات لپاره وخوت او بېرته چې ځمکې ته راښکته شو، نو یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې هلته څه پېښ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې په فضا کې یو ډول د ویر او ژړا غږونه دي چې فضا حق لري چې باید وژاړي، ویر او زګیری وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم وویل چې دغه اواز د یو اوښ اواز په شان دی. کله چې په یو اوښ باندې او بار بارېږي نو دا ډول اواز ترې خېږي. فضا اواز را سره بیا وایي چې آیا د اوښ اواز سره ورته دی او که نه. سبحان الله. تاسو وکتل چې د اوښ اواز او دغه فضا اواز ترمنځ هېڅ فرق نه، دواړه سره ورته و. چې ساینسدانانو دغه کشف اوس وکړو، خو مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې د دې په اړه فرمایلي چې دغه کشفونه د ساینسدانانو لپاره همدارنګه د غیر مسلمین لپاره دا جواب ورکوي چې الله تعالی یو دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی رښتینی پیغمبر دی. الحمدلله چې مسلمانان یو د ثواب په خاطر د نور مسلمانانو سره شیر یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، د سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه د نور خاصه ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم نازي سره اوسه د سره فالو کړئ.